په دې ویډیو کې تاسو ګورئ موږ ته دلته یو مستوي راکړی ده چې دا د ایکس او وای د محورونو څخه جوړ شوی چې د ایکس لپاره مثبت قیمتونه او منفي قیمتونه همداسې د وای لپاره مثبت او منفي قیمتونه اخلي او دا چې دی د څلورو ربو څخه جوړ شوی چې دا لومړی دویمه دریمه او څلورمه ده. دلته یې ځینې ټکي راکړي د A B C D E F ویلي دي چې تاسې د هر یو ټکي دپاره د هغې مختصات چې د ایکس او د وای د محورونو قیمتونه دي ورته پیدا کړئ. لکه ګورئ A د پاره که موږ وغواړو د ایکس او وای قیمت پیدا کو دغه خطونه چې په آبي رنګ باندې تاسې ګورئ که نه دغه خط چې د دغه ځای نه که تر دغه ځای پورې تعقیب کوي نو دا د ایکس محور باندې صدق کوي او دلته د 15 شمیرې سره یا 15 شمیرې ته راکته کیږي نو موږ د دې ځایه پیګو چې د دې د ایکس قیمت 15 دی او هر کله چې مختصات لیکو اول باید دغه ایکس قیمت ولیکو. بیا ګورئ همدغه آبي کرښه که موږ د وای د محور خواته تعقیب کو یا کش کوو ګورو چې دا د شپږ د عدد سره صدق کوي نو دا د وای دپاره د شپږو قیمت اخلي. صحیح ده. نو ویلی سو چې د A د ټکي مختصات چې کوم دي وبخئ د A د ټکي مختصات چې کوم دي هغه 15 او شپږ دي. همداسې راځو د B ټکي ته. B ټکی ګورئ که دا د ایکس د محور خواته کش کو دغه خط ګورئ چې دا په منفي 15 باندې راځي نو د ایکس قیمت منفي 15 ده او دغه چې د وای خواته ځي دا په 15 باندې ځي یعنی 15 ته صدق کوي نو ویلی سو چې د وای قیمت مثبت 15 ده. د دې ځي د B د ټکي مختصات منفي 15 او 15 ده په دې مساوي کې او په دویمه ربع کې ده. همداسې راځو د C ټکي ته ګورئ دغه C ټکی د دغه خط په تعقیبولو سره د ایکس د منفي 2 قیمت سره سمون خوري نو اول د ایکس قیمت لیکو منفي 2 کامه د وای دپاره ګورئ دغلته د دریم خط سره یا د دریم شمیرې سره دا سمون خوري نو کیږي منفي 2 او 3 د C ټکي مختصات. همداسې راځو D د ټکي دپاره دلته ګورئ دا بیا هم د ایکس دپاره دغه ځای کې د منفي 2 قیمت اخلي کامه او دغلته چې دی د وای دپاره هم منفي 2 قیمت اخلي. دا زه لږ لرې ولیکم تاسو ته ګورئ دا د وای دپاره منفي 2 او د ایکس دپاره هم منفي 2 قیمتونه دي. صحیح ده. یعنی منفي 2 کامه منفي 2 د D د ټکي مختصات ویل کیږي. همداسې F تر E ته راځو ګورئ دغه کرښه که موږ تعقیب کو دا دغلته دریو ته رسیږي د ایکس د محور په سر نو 3 د ایکس قیمت دی کامه د وای قیمت یې دغه ځای دی منفي 4. صحیح سو. اوس د F د ټکي هم مختصات موږ لیکلی سو ګورئ ایکس یې دغه ده دغه قیمت دی چې 2 ته رسیږي مثبت 2 ته کامه او دلته وای کې دا 6 ته رسیږي منفي 6 ته. نو دلته موږ ته نور ځینې ټکي هم راکړي چې وای دغه ټکي چې دی په دغه مستوي کې تاسې پلي کوئ او دغه ټول مختصاتو ټکي چې دی دغلته پیدا کړي چې دا په کومه ربع کې دي. د کوچنۍ A څخه پیل کوو ګورئ 4 کامه 2 دی نو 4 چې دی د ایکس قیمت ده دغه 4 د ایکس قیمت ده ورپسې چې کوم عدد راځي هغه تل د وای قیمتي نو 4 چې دی په ایکس کې دغه ځای په نښه کوو او وای دپاره هم مثبت 2 دغه ځای په نښه کوو. که دغه دواړه کرښې یا دغه دواړه ټکي موږ یو بل ته ورسو دغه ځای کې نو دغه ځای کې به د کوچنۍ A ټکی راسي چې مختصات یې 4 او 2 دي یا 4 کامه 2 دي. همداسې راځو د B ټکي ته. تاسې دلته ګورئ چې د B ټکي لپاره موږ منفي 3 کامه 15.15 لرو. منفي 3 چې ده د ایکس قیمت ده ځکه لومړی د ایکس قیمت راځي او که دغه ځای د وای د قیمت لپاره 15 وسي که نه دغه ځای 15 وي نو دغه ځای به موږ او تاسې 15.15 ومنو. دغه دواړه که سره یو ځای کو نو دغه ټکي کې به د کوچني B ټکی وي چې منفي 3 د ایکس قیمت دی او 15.15 د وای قیمت ده. وبخئ ډېر زیات. همداسې راځو د C قیمت ته. دلته ګورئ د C قیمت لپاره هم موږ 4 او منفي 4 لرو. 4 چې دی بیا هم مثبت دی د ایکس دپاره او منفي 4 چې دی د وای دپاره منفي ده دغلته
دغه دواړه مونږ کولی سو چې دغه ځای کې په نښه کړو. نو دا کیږي 4 او -4 چې دا د سی د ټکي دپاره دي. همداسې راځو دی د ټکي دپاره چې دا -2 او -3 ده، یعنې د اکس قیمت هم منفي ده. دغه ځای ګورئ، دا 1 دغه 2، نو دغه -2 دلته ده او -3 دغه ځای کې د وای د قیمت دپاره. که دغه دواړه سره یو ځای کو نو دغه ځای کې د کوچني دی مختصات راځي چې هغه -2 کاما -3 دي چې لومړی قیمت یې تل د اکس دپاره. نو ما دلته تاسو ته ویل چې دغه مستوي 4 ربع لري. په لومړۍ ربع کې د اکس قیمتونه مثبت، د وای قیمتونه هم مثبت وي. په دویمه ربع کې د اکس قیمتونه منفي او د وای قیمتونه مثبت وي. په دریمه ربع کې اکس او وای قیمتونه دواړه منفي او په څلورمه ربع کې اکس مثبت او وای منفي قیمتونه اخلي. راځو یو بل ساده مثال ته. دلته یې ویلي دي لاندې ټکي د یوې مربع 4 وړه راسونه دي ABCD. دا په ګراف کې په نښه کړئ او بیا د دې د ټکي قیمتونه ورته برابر او په نښه کړئ. که A -4 او -4 وسي، یعنې -4 کاما -4، دا -4 لومړی چې دا د اکس قیمت ده او دا -4 د وای قیمت ده. نو همچنان د B او C قیمتونه یې راکړي. راځو دغه هر یو په نوبت باندې درته په نښه کوو او د دغې مربع هر یو راست پیدا کوو. ګورئ د A دپاره -4 کاما -4 لومړی چې دا د اکس قیمت ده، دغه ځای کې په نښه کوو، صحیح ده. او بیا ورپسې بل -4 چې ده د وای دپاره قیمت ده، دغه ځای کې. نو دغه دواړه ټکي که موږ سره یو ځای کو، دغه -4 او دغه -4، نو دغه ځای کې دغه لومړی راست د مربع راځي چې -4 کاما -4 دی، صحیح ده. او بیا راځو د بي د ټکي قیمت ته. دلته تاسې ګورئ چې دا 3 او -4 دی، یعنې لومړی قیمت چې 3 ده هغه د اکس دپاره ده او مثبت قیمت ده. دویم قیمت چې منفي ده هغه د وای دپاره ده او دا هم -4 دی، دغه ځای کې راځي. دغه دواړه هم که سره یو ځای کو نو دغلته د دې مربع دویم راست راځي B3 کاما -4 راځي. او همداسې که د سی ټکی منګه په نښه کړو دغلته 3 کاما 3، نو دا لومړی 3 چې دا د اکس د محور په سر راځي او دویمه چې دا د وای د محور قیمت دی. نو د دې مختصات چې دي 3 او 3 دي یا 3 کاما 3 دي. نو د دې ځای لیکلی سو 3 کاما 3 د سی د ټکي دپاره. اوس دغه سی ټکی د سی د ټکي د اکس قیمت د وای وبخښئ د وای قیمت چې دغه 3 ده، دغه ځای کې د ای د ټکي د اکس د قیمت سره یو ځای سي. ګورئ دغلته 3 قیمت د وای دپاره که نه دغه ده او دلته د اکس دپاره چې دی دغه -4 قیمت دی. دلته که دغه دواړه سره یو ځای سي نو دغلته یو بل راس منځته راځي چې اکس به یې -4 وي او وای به یې -3 وي، صحیح ده. نو دغه مختصات کېدلی سي د دی د ټکي اوسي چې دغه مربع دغه راسې یا څلورم راسې ورته جوړ کړی. نو موږ ومونده چې دغه دی چې ده د دې مختصات -4 او 3 دي.